په موبایل ایمان وروړی د خدای لپاره خپل عالم ته خپل مولا ته ورنږدې شئ انشاءالله. زه په دې جومات کې یم، زما دا ایمان دی چې زه ستاسو د ایمان او د اعمالو حفاظت وکړم. که ما ستاسو د ایمان او د اعمالو حفاظت ونه کړم، زه به د قیامت په ورځ خدای پاک ته جواب دی. نو په خپل مولا باندې نو دا مې درخواست درته کوم چې دا موبایل باندې ایمان وروړئ. که ګورئ راشئ د خپل عالم نه تپوس وکړئ چې یاره دا څه مسله دا کیسه څه ده، او په هغه باندې یقین ساتئ چې ما ته د خپل مولا دا راته صحیح خبره کوي. نو یو خو مې درته دا درخواست یوه خبره مې دا کوله چې موبایل باندې ایمان وروړئ، دا زموږ دین خرابوي. قسمه قسم خلک پیدا کوي. دویم چې دا کوم دین مونږ ته راغلی دی، دا دین الله ته قابل قبول وي چې دا د پیغمبر په طریقه باندې مونځ راغلی دی، روژه راغلی ده، تراویح راغلی دي، حج راغلی دی، زکات راغلی دی. دا څومره اعمال، دا څومره دین چې موږ ته میراث دی، که دا پیغمبر په کومه طریقه کړی دی او په هغه طریقه باندې ما وکړو، دا به الله ته قبول وي. او که نه ما د پیغمبر په طریقه باندې ونه کړو، دا قابل قبول نه دی. دا لوډ سپیکر دی، دا چې چا جوړ کړی دی او هغه کوم هدایات ورکړي دي، په هغه هدایاتو باندې تا د دې استعمال وکړو، دا به تا ته فایده درکړي. او که هغه استعمال نه کړو په دغه طریقه باندې، دا تا ته فایده نشي، دې نه ته فایده نشي اخیستی. د پیغمبر علیه السلام طریقه یو مثال دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي تاسو چې ویده کېږئ نو په ښي طرف باندې ویده شئ. ښي طرف باندې ویده کېدل دا سنت عمل دی. اوس د پیغمبر سنتو کې څومره برکتونه دي. څلور قسمه ملاسته ده. یو دا ملاسته ده چې سړی نیغ ستوني سموي. یو ملاسته ده چې سړی بالکل الټه سموي، مخکته کړي، او بله په ګس طرف ته او یو په ښي طرف. د ډاکټرانو نه تپوسونه وکړي. ډاکټرانو خپله د دې خبرې اقرار کړی دی. څوک چې ستوني ستغ یو شان سموي، د هغه به د ملا د هډوکي چې کوم دي دې کې به خامخا بیماري راځي او فرق به راځي. او څوک چې پړ مخې سموي، د هغه په کولمو کې زخم راځي. دا ډاکټرانو لیکلي دي، زه نه دا ډاکټرانو خبرې. او چې څوک په ګس طرف باندې سموي، نو د زړه ګس طرف ته دی، د ده خوب به ډېر ژور وي. پښمني کې ورته شل چلې وخت دی نه پاسي. کوم سړی چې نه پاسي تاسو ورته وګورئ دی نو په ګس طرف کې وي. دا زړه د ده لاندې وي، هغه پمپینګ نه کوي، ده ته اواز نه ورځي، ده ته بالکل دی غافل دی، ده ته چغې وخت دی اواز نه وي. نه دا غفلت، بلکې په د شپې خراب خوبونه وي، خطرناک خوبونه ویني. دا دې په ګس طرف ناست دی. کله چې تاسو خطرناک خوبونه ووینئ او راپاسئ ځان ته وګورئ، نو تاسو به په ګس طرف ناست یئ. کله چې سړی په ښي طرف باندې ناست دی، د ده خوب به هم بیدار وي، دی به خوبونه هم بهترین خوبونه به ویني، خوب به هم بیدار، ښه مزېدار ریلیکس به وي. چې راپاسي ده ته به تکلیف نه وي، بس زر به راپاسي وځي به. کوم سړی چې په ګس طرف ناست وي او راپاسي، هغه ډېر پریشان وي، هغه چې بدن حرکت کوي نو هغې کې وخت لګي، هغه په قلار پاسي راځي. دا د پیغمبر د سنت طریقه کې دا برکت دی چې د ښي طرف پیغمبر علیه السلام وسلم دغسې هر عمل، که هغه عبادات دي، که هغه معاملات دي، که هغه هر څه دي چې هغه موږ د پیغمبر په طریقه باندې انشاءالله که په دې ټولو خبرو باندې موږ عمل وکړو، الله به زموږ دین ښه کړي.